Dear students, today you are going to learn about three things: subject, object, and verb. Many people don't know about these three things: subject, object, and verb. But of course, after watching this video, today you will learn about these three things. زیات خلک په سبجیکټ object او ورب باندې نه پوهیږي خو بېشکه افکورس د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو په سبجیکټ object او ورب باندې بالکل داسې پوه شئ چې تاسو ته به د دې نه بعد بیا څه کنفیوژن به ستاسو نه وي هېڅ کنفیوژن به ستاسو پاتې نه شي نو راځئ چې د ټولو نه اول د سبجیکټ په باره کې زده کړو چې سبجیکټ څه شی دی د ټولو نه اول مونږ زده کوو subject څه شی دی the person or thing which performs an action. The person or thing which performs an action. The person or thing which performs an action څه مطلب دی د یو شخص نوم د یو سړي لا نوم د یو څیز چې هغه یو کار پرفارم کوي هغه یو کار کوي نو دغه کارکوونکي ته دغه د پرفارمر of an action والا ته ویل کېږي subject. په شارټ الفاظو کې دې ته تاسو action doer هم ویلی شئ action doer مطلب دی کام کرنے والا کار کولو والا یو څیز وي لا یو شخص وي سړی وي هغه یو کار کوي نو هغه کار کولو والا ته ویل کېږي subject. فار ایگزامپل که زه ووایم چې I go to بازار د I go to بازار څه مطلب دی میں بازار جاتا ہوں زه څه کار کوم زه بازار ته ځم نو په دې سنټنس کې په دې جمله کې به د سبجیکټ پیدا کولو دپاره تاسو د ځان نه پوښتنه وکئ څه پوښتنه به وکئ تاسو به د ځان نه دا پوښتنه وکئ چې څوک بازار ته ځي ټیک ده نو تاسو ته به جواب میلاو شي آی نو چې کله تاسو د ځان نه پوښتنه وکئ څوک بازار ته ځي او تاسو له په جواب کې کومه پروناون میلاو شي کومه پرسن میلاو شي کومه تینګ میلاو شي نو دغه پرسن دغه تینګ دغه پروناون دغه ناون به زموږ سره سبجیکټ وي لکه څنګه چې زموږ سره آی سبجیکټ دی ټیک ده آی زموږ سره په دې سنټنس کې سبجیکټ دی که زه ووایم چې فار ایگزامپل یو watch movies د you watch movies څه مطلب دی آپ فلمیں دیکھتے ہو آپ فلمیں دیکھتے ہو ته څه کار کوې ته فلمونه ګورې نو موږ به بیا د سبجیکټ پیدا کولو دپاره د ځان نه پوښتنه وکړو د ځان نه به تپوس وکړو چې څوک فلمونه ګوري موږ ته به جواب میلاو شي یو مطلب دا دی ته دې سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ یو دی ټیک ده په دې طریقه باندې تاسو په هر یو سنټنس کې په هر یو جمله کې سبجیکټ پیدا کولی شئ ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سبجیکټ باندې پوه شوي یئ نو اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې ابجیکټ هم زده کړو چې ابجیکټ څه څیز دی په دویم نمبر باندې مونږ د ابجیکټ په باره کې زده کوو چې ابجیکټ څه څیز دی د ابجیکټ ډیفینیشن به زه داسې ولیکم د پرسن اور thing یو شخص یو سړی or thing یا یو څیز which receive an action
the person or thing which receive an action. یو سړی یا یو پرسن یا یو سیز په سیزونو کې موبایل راځي، مارکر راځي، ټیبل راځي، کور راځي، چارجر راځي، دروازه راځي، ګراوند راځي وغیره وغیره. نو وی the person or thing which receive an action. یو سیز یا یو پرسن، په پرسن کې ماشومان راځي، غټ راځي، ځوانان راځي، نارینه راځي، زنانه راځي، څومره چې هم انسانان دي په پرسن کې دغه ټول راځي. ټیک ده. نو کله چې دیو سره یو کار کیږي، کله چې دیو سره یو کار کیږي، کله دیو یو کار ریسیو کوي، نو دغه ته ویل کیږي ابجیکټ. فار ایگزامپل که زه ووایم چې you offered the prayer. You offered the prayer. The you offered the prayer څه مطلب دی؟ the you offered the prayer مطلب دا دی تا منځ ادا کو، تا منځ وکو. کومه چې زموږ سره past indefinite tense دی. you offered the prayer، تا منځ وکو. په دې سنټنس کې کار چا ریسیو کو، په څه څیز باندې کار وشو او د څه سره کار وشو. زموږ سره کار په پریر باندې وشو، په مونځ باندې کار وشو، نو مونځ زموږ سره څه شی دی؟ ابجیکټ دی. ټیک ده. تاسو ته ما وویل the person or thing which receive an action. د دې ډیفینیشن، د ابجیکټ ډیفینیشن تاسو داسې هم لیکلی شئ چې د receiver of an action. The receiver of an action is called object. The receiver of an action is called object. څوک چې کار ریسیو کوي نو هغې ته ویل کېږي ابجیکټ. زه امید لرم چې تاسو به په ابجیکټ باندې هم پوه شوي چې ابجیکټ څه ته وایي. د ابجیکټ نور هم ښه زده کولو دپاره زه تاسو ته یو بل مثال در کوم. فرض کا که زه ووایم چې I use your mobile. I use your mobile. زه ستا موبایل استعمالوم. په دې سنټنس کې، په دې جمله کې کار په څه باندې وشو؟ په دې سنټنس کې کار په موبایل باندې وشو، ځکه زه ستا موبایل استعمالوم. نو موبایل زموږ سره یو ابجیکټ دی. ټیک ده. او ګرانو کتونکو اوس په آخري نمبر باندې زده کوو د ورب په باره کې چې ورب څه شی دی. د ورب ډیفینیشن به مونږ داسې ولیکو: a word، یو ټکی that shows an action. یو ټکی وي او هغه زموږ سره یو کار شو کوي، نو هغه ټکي ته، هغه ورډ ته ویل کېږي ورب. ټیک ده. د دې ډیفینیشن مونږ داسې هم لیکلی شو چې verb is an action. verb is an action څه مطلب دی؟ verb چې کوم دی دا زموږ سره یو کار وي. لکه څنګه چې تاسو په روزمره زندګۍ کې په انګلیش، پښتو، اردو کې تاسو سنټنسز استعمالوئ او په هغه جملو کې مین کارونه کېږي، نو دغه مین کارونو ته ویل کېږي verb. لکه مین کارونه څنګه؟ زه اوبه څښم، I drink water. نو په دې جمله کې مین کار څه شی وشو؟ په دې جمله کې مین کار اوبه څښل وشو. نو د څښلو ته ویل کېږي ډرینک په انګلیش لینګویج کې، او ډرینک زموږ سره یو ورب دی. I go to بازار، زه بازار ته ځم. په دې جمله کې زموږ سره مین کار کېږي تلل، او تلل زموږ سره یو ورب دی. Let's suppose I watch movies، زه فلمونه ګورم. په دې جمله کې څه کار کېږي؟ کتل کېږي، او کتلو ته ویل کېږي واچ. نو واچ زموږ سره یو ورب دی. ټیک ده. که زه ووایم چې I play cricket، زه څه کار کوم؟ زه کرکټ کوم. ټیک ده. په دې جمله کې زموږ سره څه کار کېږي؟ په دې جمله کې زموږ سره کرکټ کول کېږي، کول پکې کېږي، او کولو ته ویل کېږي پلی. د کرکټ کولو لپاره موږ استعمالوو پلی، او پلی زموږ سره یو ورب دی. که زه ووایم چې فار ایگزامپل you
driving the car. You are driving the car. ته څه کار کوې؟ ته اوس په ګاډي کې ناست دی او ته ګاډی چلوې. You are driving the car. نو په دې جمله کې څه کار کېږي؟ په دې جمله کې driving کېږي او driving زموږ سره یو مین ورب دی، یو مین ایکشن دی، یو مین کار دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په سبجیکټ، ابجیکټ او ورب باندې پوه شوي یئ. که چېرته تاسو بېشکه په سبجیکټ، ابجیکټ او ورب باندې پوه شوي یئ نو ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ او په کمنټ سیکشن کې د خپل خوږ رایې اظهار وکړئ. که تاسو چېرته په انګلیش کې به یو ټاپک کې کنفیوز یئ، هغه پارټس آف سپیچ وي، ایکټیو وایس، پیسیو وایس وي، ډایرکټ سپیچ، انډایرکټ سپیچ وي او هم 12 ټینسز وي، ماډل وربز وي. د دې نه علاوه نور هم بلها انګلیش پارټس دي. تاسو په هغې کې کنفیوز یئ نو بلکل تاسو زموږ نه پوښتنه کولی شئ او انشاءالله موږ به 100% ټرای کوو چې موږ تاسو له جواب درکو، یعنې ستاسو دا کنفیوژن ختم کړو. که تاسو چېرته انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو لا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.